السلام علیکم زم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 2 کسان نور مړه شو. کراچۍ ښار بالکل د بارانونو په اوبو کې په مکمله توګه ډوب شو. وزیر اعظم عمران خان د سند وزیر اعلی ته ټلیفون وکړ او د امدادي کاروایانو په حواله ورسره خبرې اترې وکړې. وزیر اعظم عمران خان د علما کونسل د مرکزی مشر مولانا طاهر اشرفی سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ترقیاتی منصوبو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د پاکستان مسلم لیگ مرکزی صدر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف امزاد شریف او پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی په کراچۍ کې نیپته پیش شو. د کرایسٹ چرچ په جماعتونو کې د مسلمانانو قاتل ته عدالت د عمر قید سزا واوروله. ډیوټۍ راتلونکي د رسکي او 1122 هتیانو سټیشن پرمان په روډ پیښه کې زخمی شو. د بایزی پریس کلب شیرګړ د منتخبي کابینې د حلف بردارۍ تقریب وشو. اوس د دې خبرونو تفصیل. د اطلاعاتو مطابق په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 2 نور کسان مړه شوي دي. دارنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس 118 نور کیسونه ریکارډ شوي دي. تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره 6294 ته ورسېده. وایي چې د سختو بارانونو په اوبو کې کراچۍ بالکل ډوبه شوه. هر طرف ته اوبه دي. خلک په ژوند پسې حیران شو. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د سند وزیر اعلی ته ټلیفون وکړ او د امدادي کاروایانو په حواله ورسره تفصیلي خبرې اترې وکړې. د وفاقي حکومت د ترجمان مطابق وزیر اعظم عمران خان په خپله د امدادي کاروایانو نگراني کوي. وایي چې سخت کلنو بارانونو په کراچۍ کې د تیرو لسکمو سلو کالو د بارانونو ریکارډ مات کړ. بلخوا کتونکو تاسو په سکرین باندې ګورئ چې په کراچۍ کې په اوبو کې د پی آی ای جهاز لینډینګ کوي. وزیر اعظم عمران خان د علما کونسل د چیرمن مولانا اشرفی سره ملاقات وکړ. وایي چې په دې ملاقات کې په مذهبي او سیاسي چارو باندې د دواړو مشرانو ترمنځ تفصیلي خبرې اترې وشوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ترقیاتی منصوبو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د ترقیاتی منصوبو جایزه واخیستل شوه او په دې سلسله کې اهمې فیصلې وکړې شوې.
د کرایست چرچ په جوماتونو کې د فایرنګ ملزم ته عدالت د عمر قید سزا واوروله. د 19 مارچ 2019 په نیټه د کرایست چرچ په 2 جوماتونو کې برندن نومي سړي فایرنګ کړی چې 50 مسلمانان پکې شهیدان شوي او 40 پکې زخمیان شوي وو. وایي چې په دې جرم کې عدالت آخر کار برندن نومي مجرم ته د عمر قید سزا واوروله. د اطلاعاتو مطابق 13 ورځ د ریسکي او 1122 هتیانو سټیشن اهلکار پرمان د خپل یو بل ملګري سره په موټر سایکل باندې ډیوټۍ لا روان وو چې په هتیانو روډ باندې د مخالف طرف نه راتلونکي یو تیز رفتاره موټر سایکل د موټر سایکل ووهو چې د دې په نتیجه کې پرمان او د مخالف سمت نه په موټر سایکل سور راتلونکي اکرام شدید زخمیان شو. د ریسکي او 1122 مقامی امدادي ټیمونو د زخمیان هسپتال ته ورسول خو د دې حالت دونه خطرناک چې ډاکټرانو LRH پېښور ته ریفر کړ. په اطلاع ملاویدو باندې د ریسکي او 1122 ډي جي خطیر محمد دوانو زخمیانو ته هر قسم ممکن طبي امداد ورکولو هدایات جاری کړه. په دې هدایاتو باندې د ریسکي او 1122 ضلعي افسر سید کمال شاه دوانه مریضان د ریسکي او 1122 په جدا جدا امبولانسو کې LRH پېښور ته د رسولو حکم ورکړ. وایي چې دوانو مریضانو ته د طبي امداد دپاره د ریسکي او 1122 جدا جدا میډیکل ټیمونه ورکړی شوي دي. د بایزی پریس کلب شیرګړ د منتخب کابینې د حلف بردارۍ تقریب وشو. په دې تقریب کې د صوبایي اسمبلۍ د 50مې حلقې نه د مسلم لیگ نون MPA جمشید خان محمد مشر میلمه و. مشر میلمه د پریس کلب د منتخب کابینې نه حلف واخیست او تقریب ته یې وینا وکړه. د تقریب صدارت ممتاز سماجي او سیاسي کارکون سیف الله خان پهتیان کوو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین TV سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.